د سکانو د اندوانو په مندر کې ناستو د هغو ته میلمه ورغلي دي. د شیګانو میلمانه دی دي، د سکانو میلمانه دی دي، د امریکایانو میلمانه دی دي، او د دین ټکداران هم دی دي. عجبه دین دی، سبحان الله. او ځان ته د نبی علیه السلام عاشقان وایي، شیګان راولي د ځان وړونه یې بولي، سلفیان راولي د ځان وړونه یې بولي، اندوان د دې وړونه سوله، ګسر کې پاته څوک سوله، بوش کې دی پلار، بوش خو د دې پلار نو در پاته څوک سوله. اوس دا خپل بار پر بل چا اړي، اوس وایي وایي که څوک میلاد کوي که نه کوي کار په چا مه لري. هلکه خو ته په خلکو کار لرې، خلک میلاد ته نه پرېږدي، خو ته د نبي علیه السلام د خیراتو د محبت خلک بندوې. اوس دا خپله بدي پر بل باندې اړی. دی وایي چې د دین یوازې خدمت تبلیغانو کړ دي، زه وایم چې دین ته یوازې ضرر تبلیغانو رسولی دي. والله چې په تبلیغ په جامه کې کم ضرر زموږ دین و اسلام ته رسېدلی دي، په بله جامه غوندې نه دي ته رسېدلی. دا څوک وایي؟ دا د دیوبند علما وایي، دا د بریل د علماو خبرې نه درته کوم. 100 کتابه درته پیښوم، 100 1 2 3 5 10 100 کتابه درته پیښوم. نورالدین هغه تیار شه چې 100 علما د دیوبند پر دې اتفاق لري چې تبلیغیانو چې دین ته کم ضرر رسولی دي، په دنیا کې یوې پارټۍ نه دي ورته رسولی. چې افغانستان کې د جهاد ته د تبلیغ په نامه کم ضرر ورسېدي، والله که په 20 کال امریکایانو رسولی. دا به د دیوبند علماو کتابونه درته پیښوم، د 100 علماو دیوبند څه به درته پیښوم، د یوه څه نه درته پیښوم. یو به بریلوی مولاني، دا به د دیوبند علماو شهیدي. خپل مشران چې د دې مرداري ښکاره کړي هغه دې پټه کړي. په خبرو کې وایي وایي موږ و شیګان و سلفیان و دا ګرد سره یو پاکستانی اچار دي، بس پر کاسې روډ اوسېږي، کاسې روډ د اچارو ځای دي، اچار دي، بس اره مرداري پکې ور غورځوه، بالا پروا نه کوي. شیعه هم د ځان خپل کوي، سلفی هم د خپل دي، زندیق هم د خپل دي، کافر هم د خپل دي. تبلیغان خو اکثر دغه شانو سره جوړ دي. خو د طارق جمیل سره د ګرد تبلیغ حقیقت راواخلي، د طارق جمیل سره د ټول تبلیغ حقیقت معلوم کړي. دا اوس بله ورځ تللی د اندوانو په مندر کې ناستو، د سکانو د اندوانو په مندر کې ناستو، د هغو ته میلمه ورغلی دي. د شیګانو میلمانه دی دي، د سکانو میلمانه دی دي، د امریکایانو میلمانه دی دي، او د دین ټکداران هم دی دي. عجبه دین دی، سبحان الله، عجیب دین دی. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو یو سړي د سنت مخالفت کړ دی، نبی علیه السلام سلام نور والکی. مشکات شریف کې حدیث دی، یو سړي سره کالي اغوستې و، نبی علیه السلام سلام نه کی ور والی. ول دا سره جامه چې د نارینهو لپاره نشه یې ولې راغوسته. د الله حبیب صلی الله علیه وسلم خو یو سړي زره خریلې ده. بدایه و نهایه کې امام ابن کثیر روایت نقل کوي، نبی علیه السلام مخ ځنې اړوي، او ځان ته د نبی علیه السلام عاشقان وایي، شیګان راولي د ځان وړونه یې بولي، سلفیان راولي د ځان وړونه یې بولي، اندوان د دې وړونه سوله، ګسر کې پاته څوک سوله، بوش کې دی پلار، بوش خو د دې پلار نو در پاته څوک سوله. چې څومره ضرر موږ چې 10 کاله مخکې مردا ویلي و چې طارق جمیل د دین غل دی، د دې د سره جنګونه او دی پر طارق جمیل لا لګیږي چې د دې ښه بیا د بي معاف عورت ورلت کی. اوس دی وایي موږ هم د جماعت څخه ایستلی دي. تاسو په جماعت سره د الله د پاره نه دی ایستلی، د خپل ځان په غرض مو وایستی. زموږ او ستاسو فرق دا دی، موږ د الله په خاطر بد نه وړو. د هغه طارق جمیل چې د ځانه د سړي زوی جوړ کړي، موږ به اردو پښې به یې ورمچو. د الله د دین سړی چې د ځانه جوړ کړي، زموږ د الله د دین په خاطر د خلکو سره دوستي او دښمني دواړه ده.